السلام علیکم ملګریو، ثاقب افریدی یم او تاسو ګورئ یو نیوز زموږ د فیسبوک پاڼه او ثاقب افریدی آفیشل زموږ د یوټیوب چینل. قدرمنو، څنګه چې کوم ملګری را سره ناست دی خادم افریدي، ډېر ملګري به یې پیژني او بیا په خصوصي توګه د هغې ورځې نه پس کله چې دوی ګرفتار کړي شو نو نړۍ وپېژندو. تر اوسه پورې یو شمېر سوالونه زما نه هم کیږي او یقین مې دی چې د خادم افریدي نه به هم دغه سوالونه کیږي چې کله ګرفتار شوې، ولې ګرفتار شوې، څه داسې جرم دی کړی و، څه دې ګناه کړې وه، څومره وخت په جیل کې تیر کړو او کله را خلاص شولې او ستا د دې ګرفتارۍ په شا باندې کوم داسې عوامل وو چې ته یې د تورو تمبو شاته بوتلې او د خپل ژوند قیمتي 14-15 ورځې هغه تا په جیل کې تیرې کړي. دا او دا قسمه نور یو شمېر سوالونه به په دغه خپرونې کې وي. لنډه شان خپرونه ده، تمه ساتمه چې تاسو به یې راسره وګورئ. مننه. خادم افریدی صاحب، اول خو له هر څه نه وړاندې تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایم په دغه خپرونه کې. السلام علیکم ثاقب صاحب، ډېره مننه، ډېره شکریه. الله مو قدرمن کا چې تاسو یې مونه په دغه حواله باندې پوښتنه وکړه او پوښتنې رانه کوو چې آیا تاسو د ژوند دغه اړخ څنګه و. نو ما نه هم یقینا چې یو شمېر داسې خلک شته چې هغه څه په میسیجونو کې، څه په کوم شکل باندې په مختلفو ځینې عام چې سره میلاو شم نو دوی وی چیرې مطلب کوم داسې وجوهاتو چونکې میډیا څومره ملګري دی ما دي هغو سره خو الریډي ما خپل هر څه شیر کړي دي، خو چونکې عام پبلک سره مونږ شیرینګ نه دی کړی نو هغې وجې نه سوالونه ډېر زیات اوچتېږي. دا خبره ته صحیح ده. زما څومره خیال دی په 14 مۍ باندې تاسو د باډې نه اوچت کړلی شولئ. چا اوچت کړلی او څه هغه حالات مو که راته لږ بیان کړل؟ ثاقب ورور تقریبا چې د ماښام 5-6 منټه کم 9 بجې ټایم به و نو دغه ټایم کې زه پریس کلب کې خبرونه مې ولیږله او تاسو هم ناست وئ. ما تاسو ته ویل چې زه به کور ته ځم که تاسو ما سره ځئ نو تاسو چیرې به زه په موټر سایکل ځم. نو زه چې کله روان شوم نو بړې بازار ته لاړم او دلته کې مې لږ فروټ وغیره یا څه کور دپاره هغه مې راواخیستل. چې واپس راتاو شوم نو بالکل د پریس کلب ته تقریبا په 100 گز یو نیم سرکل فاصله کې په دې مین روډ باندې دلته کې ما نه یو ګاډی مخکې شو او زه چې کوم دی د هغې خپل ګاډي نه راکوز کم وایي ستاسو نوم د میل خادم ویم دغه دی راکوز یې کوم او هغې نه پس چې کوم دی بل ګاډي ته واچولم او سترګې یې راته وتړلې. اوس دا پاته ماته نه لګېدلې چې یاره آیا زما ګاډی څه شو یا زه کوم طرف روان شوم، خو بس دغسې یو عجیبه شانتې کیفیت و، عجیبه شانتې حالت و. بیا هغه په وړمبي ځل باندې هغه سترګو باندې پټې لګول، سترګې تړل، لکه ډېر داسې زه وایم چې بس الله دې چاته مه ښایي، ډېر داسې سخت حالت وي. صحیح، بالکل. موږ هم چې درپسې معلومات وکړل نو دا خبره معلومه شوه چې تاسو CTD والا اوچت کړی یئ. آیا تاسو ته هم په همغه ساعت پته ولګېده که بیا وروسته پته ولګېده درته؟ نه، په دې حواله خو ماته څه علم نه و شوی چې زه چا اوچت کړی یم، چونکې ما هغه ګاډي کې هم دوی سره 2-3 سوالونه ترې ما وکړل چې ما ورته ویل چې تاسو څوک یې؟ نو هغې ما ته ویل چې تاسو دا پته به درته وروسته ولګېږي. هغې نه پس ما ویل چې که زه دومره مطلوب وم نو ما ته به هم کال کړی و یار ته خو بیا نه راتلی. او دې نه علاوه چې کوم دی نور داسې عام پښتنې دوی په ګاډي کې زما نه انویسټیګیشن شروع کړی و چې مطلب چېرته یې څه کوي او څه نه. ما خو چې زه خو زما صحافت پیشه ده او 2009-10 نه لګیا یو او صحافت کوو نو نور خو داسې اکټیویټي ما چېرته نه دي کړي. نو لکه زه داسې مطمئن وم ځکه چې ما داسې څه بد کړي نه و که نه نو نور بس دغه حالات بس وي دغه شانتې. قدرمنو، یو خبرې وضاحت کوم. تېره ورځ هم یو ملګري خبره کوله چې خادم ګیر و خو هغه د بار دننه و، زه ګیر وم خو زه بهر ګیر وم، ځکه چې دا ټول کوم پروسس دی ملګرو به اکثر زما نه تپوسونه هم کول. که څه هم ماته د ډېرو څیزونو علم دی خو غواړم چې د خادم صاحب نه مونږ هغه څیزونه په خپله باندې واورو. تاسو څو ورځې په جیل کې وساتلی شولئ او د جیل نه پس بیا تاسو کومې تاڼې ته حواله کړی شوئ او کم کیس در باندې و؟ ثاقب چې زه کله یو ډول نه ملته کې نو بیا هلته کې د شپې بیا انویسټیګیشن باندې شروع شو. یو تپوسونه کوه کله یو کله بل کوه، خو چونکې ما ته خو پته داسې نه وه چې ما ته خو هغه هر څه اچول شوي تور او مخ مې بند و، سترګې مې بند وې. خو انویسټیګیشن وړمبې چې کله یو ډلی شوم هلته کې نو په ځمکه یې کېنولم، د هغې نه پس ما ته سپلی وغیره هر څه مې وښکلم، داسې کېناستم، د هغې نه پسې ما ته لاسونه وروسته وتړل او د هغې نه پسې بیا څه چې زما په جیبونو کې څه هم پاتې و لږ ډېر هغه هر څه
بهر کړل او د هغې نه پسې بیا پوښتنې شروع کړي چې مطلب سر چېرته د ژوند تېر کړی دی او چېرته د وخت تېر کړی دی تر دې حده پورې چې ما د پیدایش نه واخله تر هغه ورځ پورې چې ناست وم په هغه ځای کې تر هغه وخت پورې ما هر څه ورته وویل چې زما ژوند دغسې دی. بیا به دوی ویل چېرې په 2012 او 2013 کې ته چېرته کې وې نه ما ورته 2012 کې خو زما د ام ریپورټینګ و چې لګیا وم ریډیو سره مې کار کولو او دغسې خپل هغه فیلډ کې م کار کولو لګیا و خو لکه دا پته ماته نه لګېده چې آیا دا څوک دي زه چا وړی یم څوک ما نه تپوسونه کوي یا چې کوم دی دوی کوم کیس په ما باندې دغه کوي ما ته پته ولګېده هلته چې کله بیا تقریبا 24 غنټې بعد زه دوی کله یوړم کچرو له او په کچرو کې هلته کې زه مجسټریټ له مخکې شوم نو هغه سره اف آی آر او ماته کې خو چېرې په 2013 کې دا داسې پولیس فایرنګ شوی دی پولیس باندې او په هغې کې چې کوم دی یو شهید شوی دی یو پولیس والا او په هغې کې خادم نوم چې کوم دی یو دغه شوی دی او خادم بس پته نشته د باړې خادم ډېر زیات د باړې خادم ډېر زیات به حیران وای لکه داسې حیرانتیا ځکه وه چې یارې خادم او یا چې کوم دی که نه داسې مړی کول او پولیس شهیدول که نه نو ما ویل چې خادم به وي نو خادمان خو دنیا دي ما هغه ته وویل چې دنیا خادمان دي زما والد صاحب نوم د هغه د والد صاحب نوم پته نه مطلب هغه انجانه نوم و که نه نامعلوم و نو هغې نه علاوه بیا ما ورته چې په 2013 کې خو که زه درته اوس کښېنم نو زه به درته د الف نه تر یې پورې ځکه چې 2013 زما د ژوند هغه کال دی چې ما په 2012 دسمبر کې ریډیو اپاینټمنټ هلته کې زه لاړم ما خپل چې کوم دی اډیشن ورکو نو په 2012 دسمبر کې زه په ریډیو خیبر کې سلیکټ شوم نو په هغې کې بیا یو دغه یو پروګرام و په آی ډي پیز باندې نو زما فرست چې کوم ریپورټ و هغه په 1 جنوري 2013 باندې ماښام 9 بجې ما ته اوس هم یادېږي چې زما ریپورټ شاید نو چونکې هغه داسې ورځې دي د انسان لپاره چې په ریډیو باندې غوړمبې ځل ستا اواز وځي که نه وګورې نو دا خو ډېر داسې ستا په خپله ریډیو سره تعلق دی نو هغه ورځ زه یقینا چې تا ته به هم خپل وړمبې ورځ یادېږي نو هغه هغې نه پس بیا په هغه کې کوم فاټا گیمز رالل ټول فاټا په هغې کې هغې نه علاوه بیا آی ډي پیز چې کوم په هغې باندې ریپورټینګ کولو په جلوسي کې هم کې هغې نه علاوه بیا پکې الیکشن رالو نو هغه ټول پروسس چې که نه مرکزي الیکشن 2013 کې نو ما ورته مخې ته کېښودل که نه نو دوی بیا هغه خپل چې کوم خبرې وي بیا به یې ریهرسل کړې خو زما بس دغه یو جواب او دغه یو چې کوم خبره وه دا مې ورته کوله خو دوی بیا چې کله هغه مجسټریټ د مخکې شو نو هغه ما ته چې دغسې خبره ده نو هغوی بیا هغه کسانو ته وویل چې دا به څوک جسټیفای کوي چې دا هغه خادم دی او که نه دی نو بیا خو ما ورته وویل چې بس ما ضمانت په حق کېږي خو هغه چې نه ته به جیل ته ځې نو هغې نه پسې بیا جیل ته ولېږلم او جیل نه کې بیا هلته کې 2-3 شپې ما وکړې بیا زه کوم چې متعلقه تاڼه وه هغې زه په کسټډي باندې واغستم دا د هغه والا ګلبهار تاڼې والا نو یو شپه مې هغوی سره بیا په کسټډي وکړه هغوی هم ما نه هلته کې انویسټیګیشن وغیره وکړو او هغوی ما ته ویل چې داسې څوک یو د باړې یو کس دی او هغه داسې موټر سایکل پې خرڅ شوی دی او هغه ستا نوم خادم نوم اخیستی دی که نه نو ما چې خادم نوم بس اخیستی دی خادم بس څوک پوهي نه اوس بلکل بیا زما څومره خیال دی په 40 تاریخ باندې مونږ چې کله دوباره ستاسو عدالت ته غوښتنه وشوه یا ستاسو کوم ضمانت جمع کړی شو مونږ په هغه ورځ باندې یو جیل ته م راغلو بیا ما یو پوسټ هم کړی و چې خادم راخلاص شو خو په 40 تاریخ باندې هم تاسو راخلاص نه شولئ یو ورځ نورې هم تاسو په جیل کې وساتلی کم تورونه چې و په تاسو باندې او د انویسټیګیشن کم افسر کم ریپورټ وړاندې کو لکه 302 304 او دغه شانتې یو بلا څیزونه ویشتي و په تاسو پسې په ریپورټ کې څه تاسو ته اندازه شته چې آیا هغه ریپورټ همغه شانې انویسټیګیشن افسر ورکو که نه تاسو یې په هغه چې کم تورونه و په تاسو باندې الزامونه و په هغې کې تاسو د هغې نه یې بریو ذمه قرار کړلی زما په فکر چې هلته کله هغه انویسټیګیشن کېدو نو هغې ټایم کې هغه کوم کس چې دوی یادولو څوک برکمبر خیل زموږ د باړې و څه صدیق نوم یې و چې هغه دا ستاسو نوم اخیستی دی موټر سایکل چې کوم خرڅ شوی راخرڅ شوی په هغې کې چې خادم نوم یې اخیستی دی که نه نو هغه سره زما په مخ کې بیا په ټلیفون باندې خبرې وشوې نو هغوی چې کوم هغې ته معلومات ورکړل نو هغه داسې و چې هغه زما نه بیخي لرې و لکه په یو شکل یې موږ سره سمون نه خوړلو نو هغه بیا دوی هغه ریپورټ خو چونکې ما ته نه دی ښودلی خو زما وکیل فرهاد افریدي به خامخا هغه ریپورټ کتلی و ما ته هم داسې ملاو شوي دي چې هغوی دا ویلي دي چې دا هغه خادم نه دی چې په دې بنیاد باندې بیا ما ته ضمانت هم ملاو شو صحیح تاسو د پاره یو شمیر خلکو سټرګل مو کو چې په هغې کې زموږ صحافي برادري هم شامله وه څه به وایي هغه خلکو دپاره یې صحافیان خو به زه دا ویم چې زه یو فخر محسوسوم چې زه جرنالیست یم زه صحافي یم ما دغې شعبې سره تعلق دی
ثاقب ډیر یو انتهایی سخت حالات وو، یو ګمبیر حالات وو. داسې یو حالت وو چې کله چا تصور نه وي چیرې داسې په ژوند کې به چېرته ما حالات راسي او بیا راشي تا سره داسې قسمه کار وشي، ته بیا ځان له نوې خبر و هغه ته بیا جیل او بیا چې کوم د مختلف انویسټیګیشن او انټروګیشن او دا کیسې روان شي او بیا تو کور له هم د پتن لګېږي چیرې دا چیرته دی او بیا تو په کور کې کوم ماشومان یا کوم زنانه یا کوم فیملی ممبر څومره دي نه هډ کړل لکه څنګه ته ول چې موږ ملګري صافیان نو هر سړی په تکلیف کې او په درد کې او په غم کې او داسې یو خبره چې هغه اړوي سره هغه سمون خوري نه او په تا پرې وتړل شي سړی یقینا چې یو خو انتهایی دک ته ملويږي. زه چې کله وړم بیش په باندې یوړم نو مونږ د انویسټیګیشن روان و زه په کمره کې بند کړی وم انویسټیګیشن بیرو نه روان وو په سترګې راته تړلې وې خو چې کله بیا تقریبا سهار ټایم و ما له خو پته اوس نشته چې دا ټایم کوم خو لکه یو کس راغلی چې لکه مونځ دې کړی دی ما ورته چېرې مونځ خو مې نه دی کړی مونځ چې ماسخوتن مونځ مې کړی نه سهار مونځ ټایم دی که نه لکه زه ناست وم د سوچونه فکرونه مې کول نو ما اودس وکړو په باکې وړوکې غوندې واشروم و اودس مې وکړو په هلته کې مې مونځ وکړو که نه نو چې کله مې مونځ وکړو هغې نه پس بیا ناست وم بس دغه سوچونه او فکرونه مې ول چې آیا دي څه خبره څه ده څه شی دی چې یاره داسې کار تاسو را روان دی خو هغې نه بعد چې کله بیا تقریبا دا 24 غنټې ټایم واخله چې تېر شو ځکه چې زه هغې نه پاس بیا مجسټریټ له هم یوړل چې د ما ځینې ملګري راورسېدل په ما پسې میډیا او یو ملګری نوم یې چونکې نه اخلم غالبا زه نه کې مسلې جوړې شي نو هغه ماله ولته کې راورسېد او ما سره میلاو شو ماله یې ویل چې یاره خادم تا پسې ټوله میډیا مې لوړه ده ټول ملګري مې لوړ دي ټول خلک هم مې لوړ دي او دا مسله به انشاءالله اواره شي لکه هغه په انسان کې دوباره هغه د ژوند نوې ساه پکې راشي او د دوباره د ژوند هغه امید پیدا شي لکه ما ځان داسې ګڼلی و چې بس مطلب خامخا ځکه چې الله دې رحم وکړي دنیا داسې خلک نو هغې کې بیا دوباره هغه د ژوند یو غر ته میلاو شو ډېر یو خوشحالي نو هغې نه پس بیا چې رښتیا جانماز پروت و او اودس مې دوباره وکړو لاړم هلته کې نو داسې مې وجوړل که نه چې د حد نه زیات هغې خوشحالۍ نه که نه د هغه نه مول چې حالانکې ته مخکې موله داسې جړو یا داسې هغه نه دی فیل شوی خو افسوس پرې ورته ډېر زیات کېدلو خو چې کله بیا هغه ټایم کې د ملګریو هغه ریسپانس ورته میلاو شو نو انتهایي موله هغه چې رښتیا وي برداشت نه بهر و هغه خوشحالي نو هغې نه پسې بیا بس چې کوم د مجسټریټ له او دغسې بس دغه یو تپوس دا هم کوم چې تاسو خو اوس الحمدلله را خلاص شولی ولې اوچت کړی وای دا سوچم کله کړی دی داسې څه وجوهاتو چې خادم یې اوچته و ثاقب بنیادي خبره خو همدا ده که نه چې آیا ویلې موږ لکه په ګراوند باندې هر وخت موجود ایز ا میډیا تم جرنالست ایز ام جرنالست یم هر څوک مو روزانه مونږ ویني او کسي مونږ چې آیا دوی څه کوي او څه نه کوي تقریبا 2009 نه لګیا یو خو بنیادي چې کوم وجوهات دي هغه دا دی چې بس مونږ حق او سچ لیکل کړي دي او د حق او سچ لیکل هغې سزا خامخا بس ډېره ملویږي هغه موله خو داسې لګي نور شاید زه دا مې هم چې کیدای شي دو غلط فهمۍ شکار شوي وي کوم سورس ریپورټ ورته میلاو شوی دی چې هلکه دا اوریجنل خادم نه کیدای شي دو ویلي چې په حقیقت کې هم دغه دی ما سره د کار لرلی وي که نه خو لکه دا دو چې عام کومه پته لګي موله کومه لګېږي نو دا بس صرف په خبرونو باندې په صحافت باندې دی لوکې اواز مو اوچت کړی دی او انشاءالله چې بیا به یې موچته وو بیا به یې موچته وو خو که چېرته په حقیقت کې دوی نه بلنډر شوی وي دوی نه غلطي شوي نو پکار چې اعتراف وکړي وایي چې لکه موږ د اعتراف کوو چې دا شاید داسې نه و داسې و لکه زه اوس ته ګورم چې تر اوسه پورې موله میډیا کارډونه نه دي میلاو شوي اما میډیا کارډونه چې کوم دي هغه یې دوست را دي دوی موله نه دي راکړي نور چې کوم سامان و ما موبایل وغیره یا نور کوم سامان و ټول موله میلاو شو خو چې کوم د میډیا کارډونه دی ما وایي پریس کلب کارډ پکې نور څه میډیا کارډونو تر اوسه پورې موله نه دی میلاو شوي تاسو یو ذکر وکړو چې داسې غلطي یا داسې بلنډر د دې مو هغه پوینټ آوټ کو تاسو څه ګڼئ چې آیا په مستقبل کې یا د دې نه وړاندې دي چې کوم کړي دي څه داسې طریقې کار اپناول پکار دي دغې ادارې ته د دې اعلی چارواکو ته چې داسې بې ګناه خلک نه اوچتوي نه یې تورن کوي ګوره زه ویم چې دا یو غټه اداره ده دا یو غټه اداره ده چې په هغې دوی ټیرریزم کاونټر کوي هغه چې کوم دهشتګردۍ خلاف کار کوي دهشتګردي داسې ده چې دا د ملک دپاره یو ناسور دی زه په خپله یو چونکې ریپورټ کوو یې دوی چې کوم مختلف اکټیویټي کې مونږ ریپورټ کوو خو زه به دا ویم چې دوی که په دغه شکل کې دغسې دا کار کوي نو دا دوی دپاره بیا یو تور دغ جوړېږي چې په دوی لګېږي په کار دا دی چې دوی کوم سورس ریپورټ وي یا دوی کوم د عام د خلکو سره دوی انفارمیشن راخلي په کور چې هغه اتھینټک انفارمیشن په باندې کار کوي لکه داسې یو کار کول چې داسې عام جانه سړی یا داسې یو بې ګناه ته انویسټیګیټ کا ما له به ټلیفون کړی وی ما پریزیډنټ له به ټلیفون کړی وی دی ما بل یو سینیر صحافي له به ټلیفون کړی چې لکه د خادم زمونږ په کار دی مونږ ورسره لګي خبرې کوو پته پورې دغه کیسه ده نو زه به ورغلی وی زه به ورسره ناست مونږ ورسره خبرې کړې وي خو دا خو پته نه وی جوړه چې د مو بله ورځ په دا تکلیف پرې ته ویم
زه دلته کې په پریس کلب کې لږ لیټ شوم چونکې موبایل لږ باندې مسله کوي کله کله نو موبایل مې ملوېدونه چې زه کور ته ورسېدم ماښام قضا ټایم و نو ټول داسې هغه ولاړ وو که نه هسې شاک ولاړ وو چې هسې نه وي بیا چېرته چا نه وي وړی چې زه کله ورسېدم نو هغه بچي مې رامنډه کړل او ما سره چپک شوه که نه ونښته چې یارې دا ته چېرته وې ما چې زه خو همدلته یم چې نه بس لیټ پې نه راسې که نه نو لکه اوس هم مو په فیملی ممبرس کې هغه هغه شته دی ظاهر خبره ده ما میډیا ملګري به هم زه ویم چې تاسو هم کېدای شي په کور کې ویل کېږي چې لکه په ټایم رسو هسې نه وي چې تاسو له دغه مسلې نو د دغه په حواله پسې دا ویم چې بیا به ویم چې دا غټې ادارې دي دغه له پکار دي چې دا انویسټیګیشن په صحیح طریقه باندې کوي دوی او د مونږه زه ویم چې میډیا او د ادارې مونږ سره لازم ملزوم یو چې مونږ د یو بل سره داسې قسمه کیسې کوو کتورې کوو نو دا خو بیا مخکې تګ ډېر مشکل شي زه یو ځلې بیا ستاسو مننه کوم چې وخت مو راکړو ډیره مننه ثاقب صاحب ستاسو ډیره مننه چې موږ ته مو ټایم راکړو موږ ته مو وخت راکړو او په دې اهمه بس د ما دپاره ما اهمه او د خلکو دپاره ما هم په دې حواله مو خبرې وکړې ډیره مننه ډېر قدرمن شي جی قدرمنو د خادم افریدي مرکه تاسو واورېده ګرفتاري او بیا د ګرفتاري په دوران کې کمې مرحلې چې تېرې شوې او بیا د ګرفتاري نه پسته کم صورتحال چې دی د هغې نه تاسو خبر شولی مطلب او غرض مو دا و چې هغه د ټولو سوالونو جوابونه تاسو ته میلاو شي تر بله خپرونه پورې ثاقب افریدي درنه غواړي اجازت د لوی الله په امان